رحمان الله ګربز او جونی ټراټ متحده عربي اماراتو ته راځي خو دوبۍ کې په کومو کارونو او دندو به بوخت وي. جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان کرکټ ملي لوبډلې پیالیز توپوهونکی رحمان الله ګربز او مشر روزونکی جونیتن ټراټ دوبۍ ته ځي. دوی چې اوس مهال په سویلي افریقا کې دي او هلته دواړه د یاد هیواد شلوریز لیګ اړوند پریټوریا کیپیټلز لوبډلې په ګټه په جلا دندو کې وو. په دې لیګ کې د لوبډلې له بهر کېدو وروسته اوس غواړي دوبۍ ته روان شي. دا چې یاد سفر ولې کوي او هدف یې څه دی، ویډیو تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. د پاکستان په کوربتوب د اتلانو جام سیالیو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي او افغان کرکټ بورډ د یو شمېر لوبغاړو چې اوس وخت په نړیوالو لیګونو کې شتون نه لري په دوبۍ کې یو تمریناتي کمپ روان دی. دا تمریناتي کمپ د همدې را روان اتلانو جام سیالیو ته د تیارۍ لپاره جوړ شوی دی. نو رحمان الله ګربز او جونیتن ټراټ هم همدې تمریناتي کمپ ته راځي او هلته به په دې کمپ کې ګډون کوي. په دې تمریناتي کمپ کې د موجود لوبغاړو نوملړ نه دی رسېدلی شوی، خو اټکل کېږي چې د ملي لوبډلې هغه لوبغاړي به هم پکې شتون لري چې د اتلانو جام ته په افغان لوبډلې کې نه دي غوړې شوي. د دې دلیل دا دی چې اوس مهال نیمایي هغه لوبغاړي چې د اتلانو جام ته په لوبډله کې اخیستل شوي د نړیوال شلوریز لیګ، بنګلادیش لیګ او سویلي افریقا کرکټ لیګ په لوبو بوخت دي. نو دلته د افغان لوبډلې د تمریناتي کمپ د لوبغاړو د ترکیب د جوړښت لپاره یو شمېر نور لوبغاړي هم دې کمپ ته وربلل شوي دي. په هر حال په دې هیله چې ګربز او ټراټ ژر تر ژره په دې تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي، ځکه دا کمپ زموږ د ټولو لپاره ډېر ارزښتمند دی. تاسې خواږه ملګري په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا او لیدو مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی لامل شه.